الرحمن الرحیم دوستانو، زه غواړم چې فلش ته دا فایل ولېږم، مګر نه توانېږم چې فلش ته یې ولېږم. نو دا هم خپله حل لاره او طریقه لري چې انشاءالله تعالی په دغه به کار وکړو. اوس دا فایل دا نه لېږل کېږي. رابه شو مای کمپیوټر ته، په یو اس بي ډرایو به کلیک وکړو، فارمټ ته به راشو. دلته به فایل سیسټم انتخاب کړو. عموماً له کمپنیو څخه دغه فایل سیسټم دی د فلش لپاره انتخاب شوی دی. نو داسې په دې شکل یې دا د فایل سیسټم یې نو تر 4 جی بي اضافه ډیټا موږ نشو ورلېږلی. نو که چیرې هم غواړو چې یو فایل حجم ډېر وي، تر 4 جی بي اضافه وي، نو موږ به خپل فلش ورته جوړوو. رابه شو دلته به کلیک وکړو، انټي اف اس به انتخاب کړو، فارمټ به یې کړو فلش، کویک اوکې. فلش فارمټ شو. اوس راځو دې فایل ته، فایل غواړو ورته ویلېږو، دا ده هماغه فایل ده چې مخکې نه لېږل کېدو. اوس به یې وګورو. اوس دا ده د فایل لېږل شروع شو. مننه دوستانو، الله مو